बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 10 बायोलॉजी دا اخرنه چپټر دی او په دې کې یو ټاپک پزورن تاسو ته کومه او دا ټاپک دی ویکسین مبارک ما تاسو ته معلومات چې درکړي دي ویکسین په اصل کې زمو سره چې دي نو دا ډرګز دي دا ټاپک څنګه راځي چې دا وکړو نو ویکسین څه ته وایي ویکسین لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل دا ډرګز دي دا چې کله موږ جسم ته انزرټ کو د انجکشن په ذریعہ یا اورلی نو دا زمونږ په جسم کې انټي باډیز چې دي هغه پیدا کوي نو انټي باډیز داسې شیزونه دي چې دا وایټ بلډ سیل کې انټي باډیز کله پیدا کی نو هغه زمونږ جسم لچې د ایمیونټي ورکوي پروډیوس ان ایمیونټي یو طاقت چې دی هغه ول ورکوي د بیماری خلاف د وختي بیماری خلاف یا د رواني بیماری خلاف چې دی نو طاقت ول ورکوي او زمونږ جسم چې دی نه هغه مضبوطي نو اوس د ویکسین چې زموږ سره جوړیږي نو په دې کې د بیکټیریا استعمال کوي یعنی کم جرمز چې دي بیماریاں لګي دا غي کم زهريله سيزونه چې دي نو دا د غي نه چې دي تیاریږي نو بیکټیریا رول چې دی نو ویکسین جوړولو کې چې دی ډیر زیات دی اوس ویکسین چې دی په کومه طریقو باندې چې دی دا مونږه جوړو نو پاغي کې ست طریقې داسې دي چې هغه تاسو کلاس 12 بایولوژي کې چې د خیر سره وای خو ست طریقې داسې دي چې هغه تاسو ته یم چې اول پر دا خبره ساتي چې سو ویکسین داسې دي چې هغه موږ اورلی خرو مطلب د خولې په ذریعہ چې دی هغه موږ خرو او ست داسې دي چې هغه نیزل سپریس په ذریعہ باندې چې دی موږ اخلو مطلب یو سپری هغه موږ په پوزه کې چې دی ناغه کو وس کوم ویکسین چې دی نه دا موږ لسرا کوي نو ویکسین چې دی دا زمونږه د ژوند لپاره چې د ایمیونټي موږ راکې لکه په ماشوموالي باندې چې د موږ ماشومانو ته چې د ویکسین کو نو ټول عمر هغه بیماریانو چې د هغه چې د خي نه اول سره چې کله ویکسین وشي نو دا ویکسین ډایرکټ لاړ شي بلډ ته او په بلډ کې چې کوم وایټ بلډ سیلی نو هغه ته لاړ شي وس دا وایټ بلډ سیل سو کی وایټ بلډ سیل ریکګنیشن کوي پہچان کوي د چیزې پہچان کوي لکه را ویکسین وایټ بلډ سیل ترالو نو وایټ بلډ سیل پہچانو کی چې ویکسین چې دی رالو نو دا وایټ بلډ سیل بیا دا چلو کی چې دا انټي باډیز چې دی ناغه پیدا کی خو چې کله انټي باډیز پیدا کیږي انټي باډیز ما تاسو ته وې چې کم انټي باډیز چې دی ناغه بچ دی ایمیونټي چې دی پیدا کوي نو دا انټي باډیز په دې بلډ کې مطلب دا دی چې دا به د بلډ سیلز کې چې کوم وایټ بلډ سیل نو دا په هغه کې زموږ سره چې دی او د کوم وخت پورې وي چې انټي باډیز کیل جرمز اف انټي کیل جرمز اف انټر نو انټي باډي به دا کار کوي چې کله جرمز انټر شي نو دا به زموږ سره چې دی دغه جرمز چې دی دا به مړ کوي نو دا ویکسین باره کې لږ ډیر معلوماتو شارټ کوېسچن کې دی راتلو چانسز شته زه امید کوم په دې تاسو پوه شئ نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیره زیاته